السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړه. سریلانکا په دویمه لوبه کې افغانستان ته په لوی توپیر 132 منډو ماته ورکړه. د سریلانکا لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه. څوک چې ښه لوبه کوي د ګټلو مستحق دي. سریلانکا نن یقینا زبردسته بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د سریلانکا ښه پلان او تطبیق یې د پلان په اساس د افغان توپ اچوونکو ښه بالینګ نه کول، په وروستي اورونو کې ډېرې منډې ورکول او خراب فیلډینګ د افغانستان د ماتې همدا لاملونه ګڼلی سو. نن د افغانستان درې واړه برخې بالینګ، بیټینګ او فیلډینګ ښه نه و، البته د مجیب 10 اورونه استثنا دي. سریلانکا د اولې لوبې له بایللو وروسته په لوبډله کې 4 تغیرات راوستل. یو تغییر یې د مجبوریت له امله و چې یو لوبغاړی یې ټپي سوی و، 3 نور یې د لوبې د ګټلو لپاره وه چې نتیجه یې هم ورکړه. د سریلانکا د سر 4 لوبغاړو د منډو ښه ملګرتیا د کیپر 78 منډې او په وروستي اورونو کې د سرنګا او د حسن او د ننجا ښه اختتام له افغانستان څخه دا لوبه وګټل. د سر 2 لوبغاړو له افغان توپوهونکو سره په احتیاط لوبه وکړه، د منډو ښه بنسټ یې کښېښود او په وروستي اورونو کې د نورو کش ورکړ. همدا ته پلان وایي چې عملي یې کړ. چمیرا او سرنګا چې یو یې تیز او بل یې ورو توپ اچوونکی دي، اولې لوبې کې نه وه، خو دویمې لوبې کې یې په ګډه 15 افغان لوبغاړي اوټ کړل. قوي او مجربې لوبډلې له هرې ماتې وروسته د غوره پلان سره سم ښه او غښتلې راستنیږي. د افغانستان توپ اچوونکو وروستي 12 اورونه بیخي ښه ونه کړل. په هر اور کې په اوسط ډول 10 وسوې. پلان مطابق یې ښه بالینګ ترسره نه کړي او فیلډینګ هم د ماتې یو حالت بلل کېدای سي. د افغانستان توپوهنه تر ډیره په اوپننګ او میډل آرډر باندې تکیه د ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدي 50 وکړې، خو ګربز، رحمت شاه، نجیب او محمد نبي املا ونه تړله چې هدف تر 300 ورپورته و. داسې توپوهنه یې نسي ګټلی. په هر حال سریلانکا د سیمې او نړۍ ښه لوبډله ده. د تیرې ماتې څخه یې ښه درس واخیستی او دویمې لوبې کې یې تېروتنې تکرار نه کړې، په دې هیله چې افغانستان هم له دغې ماتې درس واخلي. سریلانکا د لوبې پچه وګټل، په خپله یې د توپوهنې پرېکړه وکړه. په ټاکل سوو 50 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 323 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره 340 منډې هدف وټاکل سو. د دوی لپاره کیپر ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه، 58 منډې جوړې کړې. ډیموت هم ډېره خوندوره لوبه ترسره 52 منډې جوړې کړې. نیسانکا 43 منډې جوړې کړې. سیدرا 44 منډې جوړې کړې. ډي سلوا 90 منډې جوړې کړې او په وروستیو کې سرنګا 90 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. په 12 بالونو باندې ډېره چټکه لوبه ترسره کړه. د افغانستان توپ اچوونکو بیا نن هېڅ ښه توپ اچونه ترسره نه کړه. نور احمد لکڼوال بیخي ډېرې منډې ورکړې، په 9 اورونو کې 70 منډې ورکړې. یوه وکټ یې ترلاسه کړه چې دا د ده لپاره بیخي بد خبر دی. ډېرې منډې ورکړې. ورپسې محمد نبي په 10 اورونو کې 52 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. فرید ملک په 9 اورونو کې 61 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. ده هم ډېرې منډې ورکړې. یوازې مجیب رحمان ډېر زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړ. په 10 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. عظمت الله عمرزي هم ډېرې منډې ورکړې، په 15 اورونو کې 48 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. په زلحق فاروقي په 7 اورونو کې 44 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. د 340 منډو هدف په تعقیب کې افغانستان توپوهنه پیل کړل. د لوبې په 42.1 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل. یوازې 191 منډې جوړې کړې، په 132 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز نن یو ځل بیا ناکامه سو. په تېره لوبه کې هم یوازې 12 منډې جوړې کړې وې، نن یوازې 2 منډې جوړې کړې. ابراهیم نن یو ځل بیا ډېر ښه وځلېدی، په 15 بالونو باندې 450 منډې جوړې کړې. 2 څلوریزې، 2 شپږیزې په بیټینګ شامل وې. رحمت شاه زرمتي په 42 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې، 3 څلوریزې په بیټینګ شامل وې. کپتان حشمت الله شهیدي هم نن ښه وځلېدی، په 62 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړې، 6 څلوریزې په بیټینګ شامل وې. محمد نبي او نجیب 2 منډې جوړې کړې. عظمت الله عمرزي په وروستیو کې ډېر ښه وځلېدی، په 11 بالونو باندې 28 چټکې منډې جوړې کړې. نور احمد 3 منډې جوړې کړې. مجیب رحمان په زلحق فاروقي او فرید ملک په 0 باندې وسوځېدل. د سریلانکا بالرانو نن ډېر زبردست اقتصادي بالینګ ترسره کړ. ډي سلوا په 10 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 3 وکټ یې واخیستې. سرنګا په 9 اورونو کې 2 میډن ترسره کړه، 42 منډې ورکړې، 3 وکټ یې واخیستې. چمیرا ډېر اقتصادي بالینګ ترسره کړ، په 7 اورونو کې 18 منډې ورکړې، 2 وکټ یې واخیستې. ټیکشانا په 1.1 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. شناکا په 4 اورونو کې 90 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. سریلانکا اضافي منډې ورکړې افغان لوبډلې ته او افغان توپ اچوونکو بیا سریلانکا ته 19 اضافي منډې ورکړې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د سیریز درېیمه او وروستۍ لوبه به د جون په 9 د چهارشنبې په ورځ ترسره سي. هغې لوبې ته به راشد خان هم انشاءالله ښه سوی، په هغه لوبه کې به راشد خان هم ولوبېږي او په افغان لوبډله کې به هم 1 یا 2 تغیرات هم راسي. که مو دا
ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.